لاس کې لاسونه چاله مه ورکوئ، د زړه رازونه چاله مه ورکوئ. لاس کې لاسونه چاله مه ورکوئ، د زړه رازونه چاله مه ورکوئ. دغه بدنام خلک بدنام به مو کی، دغه بدنام خلک بدنام به مو کی. خپل تصویرونه چاله مه ورکوئ، لکه شیشه ټوټې ټوټې به یې کړي. پام کوئ زړونه چاله مه ورکوئ. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا زه ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش حاضر یم. امید کوم چې تاسو ټول به روغ جوړ ښاد آباد او بریالي به یې. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته وي پروګرام پیرزونه کې همیشه دپاره موږ دا هڅه کړې وي، دا زیار مو ایستلی وي چې د کار شاعران او د معیار شاعران راوچت کړو. په دغې سکرین یې تاسو ته وښیو. په دغې لړ کې نن راغلي یو پېښور ته، پېښور سپینې وړۍ ته، او ځوان زلمی شاعر را سره ناست دی کبیر اخون صاحب. دیو نه به د دیو په ژوند په اړه یو څو پوښتنې کوو، شاعري به هم اورو. تاسو موږ سره د پروګرام تر اخره اوسېږئ. راځئ چې د ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې کبیر اخون صاحب ته سلامونه او احترامات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد شاه دلکش صاحب، ستاسو د ایاز فضل داودزي صاحب ډېره مننه کوم چې موږ له هم وخت راکړو دلته راغی. ډېره مننه کوم. ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. کبیر اخون صاحب دې کې شک نشته دی چې د خپل سپېڅلي خدمت په وجه باندې په خلکو باندې ځان پیژندلی دی. خو د پیرزونې مینوال به څه داسې وي چې په اول ځل به تاسو په دې شیشه باندې ګوري، هغې سره خپل مختصر شان پیژنګلو وکړئ. زما نوم اخونزاد عبدالکبیر دی او کبیر اخون مې تخلص دی. ډېر ملګري مې په دې باندې پیژني او زه په سپینه وړۍ په محله مستقل کې ژوند کوم او بس دغه منډې ترړې د پښتو ادب دپاره ګرځو را ګرځو دغه کار کوم. صحیح. د شاعرۍ آغاز مو د کوم دور نه کړی دی؟ د شاعرۍ آغاز خو مې د 2012 نه کړی دی، 2012. خو بیا وخت تر وخت هغه څه دونه خاص شاعري نه وه، بیا هم چې ورسره ډېره مینه پیدا شوه 2016 نه مې په کار چالو کړی دی او الحمدلله کتاب هم تیار دی، انشاءالله را بشي. صحیح. الله دې وکړي چې ستاسو کتاب راشي او ملګري ترې خوندونو مزې واخلي. د پروګرام په شروعاتو کې را سره خپل کلامونه شریک کړي چې ملګري ترې مزې واخلي. انشاءالله یو غزل یو څو شعرونه دي چې ارشاد. چراغی بی دیدن ستمګره مازیګره، چراغی بی دیدن ستمګره مازیګره، تکړه زړه مې وخوره زوروره مازیګره. ډېر ښه دی. چراغی بی دیدن ستمګره مازیګره، تکړه زړه مې وخوره زوروره مازیګره. اکثر په مازیګر کې دوه مین سره یوځای شي، زمانه خو دې هېره که خبره مازیګره. بیا ووایه. مننه. اکثر په مازیګر کې دوه مین سره یوځای شي، زمانه خو دې هېره که خبره مازیګره. او د چا تر څنګه کینم د زړه حال چاته بیان کم، د چا تر څنګه کینم د زړه حال چاته بیان کم، زمانه خو مې یار دی مروره مازیګره. دغه یو څو شعرونه وو. ارشاد مخکې دی. او یو کلام درته وړاندې کوم چې د خور حق نه مني خو یاره به کابله درځي. د خور حق نه مني خو یاره به کابله درځي، د دې حرم دغه جومات ته به سجدې له درځي. پچم گاون کې که غریب د لوګي مرینو خیر دی، خلکو ته ځان ښایي به صرف د کابله درځي. بیا ووایه. پچم. مننه. پچم گاون کې که غریب د لوګي مرینو خیر دی، خلکو ته ځان ښایي به صرف د کابله درځي. دا بعضې وایي چې مې نوم سره عجیب لګي، نور څه غرض نه لري، دغه یو نامې له درځي. بیا ووایه دا شعر. مننه. دا بعضې وایي چې مې نوم سره عجیب لګي، نور څه غرض نه لري، دغه یو نامې له درځي. په کالو سر کې به تپوس ته مور او پلار نه کي څوک، او دغه خلک به هم د پاک نبي روزې له درځي. ډېر ښه دی. په کالو سر کې به تپوس ته مور او پلار نه کي څوک، او دغه خلک به هم د پاک نبي روزې له درځي. بس تیخونه نور کلار شدا به خدای پویوي، ګینې دا بعضې به ګیلې له دروازې له درځي. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر زبردست. تاسو خپل کار جاري ساتئ او خیر د خلک د ګیلې کوي، ځکه چې دا خلک په چا کې هم حیا نه پرېږدي. کبیر اخون صاحب، د شاعرۍ زده کړې مو د چا نه کړي دي؟ استاد مو څوک شته که نه؟ د ډېر ښه سوال مو کو. زما والد محترم چې کوم دی انعام الله ګران صاحب، یو پیژنګلی نوم دی، یو ځان له لوی مقام لري په پښتو ادب کې، یو ډېر خدمات یې دي. او زه د پېښور پښتو ادبي جرګې رجسټرډ پېښور نه تعلق ساتم، اوس پکې د مشر سکرټر په عهده باندې کار کوم. زما ډېر مشران دي، ډاکټر نعیم صاحب او ډاکټر عارف الله اظهر صاحب، داسې نور ډاکټران هم دي موږ سره. ډاکټر نسیم خان نسیم صاحب چې پی ایچ ډي دی د پښتو، هغوی سره هم ناستې کړي دي. بل زما چې کوم بابا دی، الله دې د هغوی په زندګۍ کې برکت واچي، جناب حاجی یوسف علی خان یوسف خلیله، چې ډېر مشهور سړی دی او ډېر د پښتو ادب خدمت یې کړی دی. د 1981 نه واله تر 2015 16 پورې زما بابا چې کوم دی
پښتو ادب خدمت کړی دی اوس کمزورې دی پکټ دی نو الله دې هغې په عمر کې برکت واچي انشاءالله نور به هم خدمت کو زده کړې هم د هغې نه کړي امین بالکل ملګرو د کومو شاعرانو یا د کومو شاګردانو په سر چې د استادانو سوری وي نو هغه په ژوند کې ډېر مخ په وړاندې مزل کولی شي ډېر غټ غټ سفرونه هغه چې کوم دی رالاندې کوي نو ستاسو په سر باندې دغه سوری دی الله پاک قایم لري دایم لري چې تاسو مخ په وړاندې لاړ شئ د پښتو ژبې دپاره د پښتو ادب دپاره کار وکړئ نظم هم تاسو ډېر ښه لیکئ ستاسو نظمونه موږ اورېدلي دي ډېر ښه انداز هم لرئ ملګرو ته یو نظم شامل کړئ نو څنګه مو خوښه ده انشاءالله نظم به ورته شامل کړو چې کله ناکله سوګیلې د خپل ځانه راشي کله ناکله سوګیلې زړګیه تا نه راشي زړګیه تا دغې لمبو ته غورځولی یم زړګیه تا په دې لمبو باندې سېزلی یم د دنیا مینه څه دي ځان بربادول مینه ده د بل دپاره زندګي بس تېرول مینه ده که چا د مینې دې دستور ته لږ نظر کړی وي د محبت په دغه لاره سفر کړی وي د دې دنیا مینه د ګوره سا ژبه مینه د دې دنیا مینه د بس تر خپل مطلبه مینه اول مین شي بیا د خپل ځانه جدا شي سړی جدایي څه کې خو بېحده ښه رسوا شي سړی رسوایي څه ده خو د خلکو د خندا شي سړی که ستا د مینې ولولې تر اوسه هغسې دي زما د زړه هغه ټوټې تر اوسه هغسې دي که ستا نازونه او نخرې تر اوسه هغسې دي زما د نما پیمانې تر اوسه هغسې دي دا خو یو ته یې بې وفا چې د هېر کړی یم خلک یې کړي زما کیسې تر اوسه هغسې دي ته ښه بېغمه زندګي کوه خوشحاله ګرځه په قبر بلې مې ډېوې تر اوسه هغسې دي مینه پکار د خدای رسول دی چې رښتیا مینه ده مینه پکار د خولي رب د چې رښتیا مینه ده مینه پکار د محمد د چې زیبا مینه ده دا بې مطلبه ده بې عیبه د صفا مینه ده ای لیوني اوس په دومره سرګردان نه وې اوس په زړه کې د زره غوندې ارمان نه وې اخونه یا خو په ژوندون کې چې جانان نه وې اخونه یا خو چې پیدا په دې جهان نه وې اخونه یا خو چې پیدا په دې ډېر ښه دی اخون صاحب الفاظ نه لرم چې ستاسو د دغه جذباتو ستاینه پې وکړم واقعي ملګرو چې مینه صرف او صرف مخلصه او خالصه مینه چې کوم نه که نه د خپل رسول ده او د الله پاک سره ده او د مور او پلار سره ده نو اخون صاحب په الفاظو کې په اشعارو کې دغه رنګ ښکارېږي او دغه رنګ د الله په هر یو شاعر کې پیدا کړي چې دغه شان د مینه وکړي او دغه شان د مینه وپالي اخون صاحب نور به راسره شریکوئ یو کلام به درته وړاندې کړمه چې دا د آب و سمندر به ورته زر شي ډوب چې عشق د نبی خیر البشر شي هر به وایي د جنت ټیکهدار زه یم خبر شي چې څو ګزه لاندې ورشي هر به وایي د جنت ټیکهدار زه یم خبر شي چې څو ګزه لاندې ورشي پس له مرګې نوم ژوندی وي په دنیا کې ستا په عشق چې پدار یا در پدر شي نو اخون اله به کلار دي شي د مینې ستا د غمه چې ملنګ یا کلندر شي او یو کلام بل دی چې په مینه چې ستی شي هزاره زندگی په مینه چې ستی په مینه چې ستی شي هزاره زندگی والله خو که تیریږي بې د یاره زندگی لږ پریمک د بې حده نن د حسن خمار کما لږ پریمک د بې حده نن د حسن خمار کما تر عمره چې مې پاتې شو خماره زندگی تر څو چې پوهېدم دای تاسو ډالې وي تر څو چې پوهېدم مړه سوې وسکاره وه روړه چې مې د عشق د بازاره زندگی ډېر ښه دی یار بیا ووایه تر څو چې پوهېدم مړه سوې وسکاره وه روړه چې مې د عشق د بازاره زندگی او یاز فضل صاحب د کیمرې شاته خدای ورته ډالې وي چې دا زه په تا مینو ما ته ګرانه و جانانه دا زه په تا مینو ما ته ګرانه و جانانه ګینې تا وتېره کړې په کلاره زندگی ډېر ښه دی واه دا زه په تا مینو ما ته ګرانه و جانانه ګینې تا وتېره کړې په کلاره زندگی چې جام نشته جانان نشته په زړه کې مورمان چې جام نشته جانان نشته په زړه کې مورمان خونه نوره څه ته د ایثاره زندگی ډېر ښه دی یار بیا ووایه دا شعر مننه چې جام نشته جانان نشته په زړه کې مورمان خونه نوره څه ته ده ایثاره زندگی واه ډېر زبردست کبیر اخون صاحب دغه ټکو لا یا دغه الفاظو له مو کتابي شکل ورکړی دی او که نه او که نه مو ورکړی نو څه اراده مو شته که نه دا اوس ته خو ما مخکې وویل سټارټینګ کې چې انشاءالله کار پې روان دی تقریبا د 2.5 سوونه غزلې اورېدلي دي نظمونه ماشاءالله او انشاءالله مخکې م پې کار کوم نو چې ډېر کلامونه نو انشاءالله منتخب کلام به د مشرانو په وینا باندې کتابي شکل ورکوم خو لږ وخت انشاءالله را بشي الله دې وکړي چې ستاسو کتاب راشي او دغه لفظونه مونږ د کتاب په صفحو کې وګورو او ویې لولو نور راسره څه شریکوئ نور به درته یو کلام وړاندې کړمه چې لا تا جدا دی
خو په زړه کې ستا ارمان ساتي لتا جدا دی لتا جدا دی خو په زړه کې ستا ارمان ساتي شته داسې خلک چې د بل په غوښو ځان ساتي لتا جدا دی خو په زړه کې ستا ارمان ساتي شته داسې خلک چې د بل په غوښو ځان ساتي منم مالدار یې خو دومره لوی دعوې مه کوه دا زما رب دی چې مخلوق د ټول جهان ساتي ډېر ښه منم مالدار یې خو دومره لوی دعوې مه کوه دا زما رب دی چې مخلوق د ټول جهان ساتي نه راواغستو نه ولوستو نه ځان پې پوهی نه راواغستو نه ولوستو نه ځان پې پوهی دي قسمونو له کورونو کې قرآن ساتي مننه نه راواغستو نه ولوستو نه ځان پې پوهی دي قسمونو له کورونو کې قرآن ساتي اخونه اوخ کې د سډيرې وفادارې نه دي یاري تر اوسه سر خوړلې د ګریوان ساتي ډېر ښه ډېر ښکلی ډېر زبردست اخوند صاحب اخیرنی نظم را سره شریک بیا پروګرام راغونډو د نظم نه وړاندې به درته یو غزل ووایم ارشاد اورئ چې په میډیا ډېر مشهور هم دی بلا ملګرو کتلې دی خوښ کړی دی خوند به چې دا محراب او منبر کار دی د مولا دا محراب او منبر کار دی د مولا سیاست دلته پکار دی د مولا ای غمازه ته ولې دومره سوځې را روانو اقتدار دی د مولا پیدا شوی چې د مور حلالي نو په دې کې غټ کردار دی د مولا پیدا شوی چې د مور حلالي نو په دې کې غټ کردار دی د مولا و باغان فتونه دی را درومي نور سن دی د هزار دی د مولا سپینه ګیره زړ پټکی او سپین لباس ساجه بشان رخسار دی د مولا دا خون ګوره بشکه جنتی دی چې روان پسې د لار دی د مولا بشکه ډېر او یو نظم به درته وړاندې کړمه چې ارشاد ګوره د ختم نبوت عقیده د مسلمان دا د ایمان حصہ ده چې پس نبی له محمد نشتا دا د ثابته د قرآن حصہ ده دی عقیده باندې ایمان د امت دی عقیده باندې روان دی امت دی عقیده باندې قربان دی امت خیر دی که سخت وي برداشت پکومون کلوګه تند وي برداشت پکومون خو چې ګستاخ د پاک رسول پیدا شي نو دا زمون برداشت کېدلی نشي د زنانو په شانتي کور کې کینو نه ګوره دا مونږ نه کېدلی نشي مونږ اولم ویلي اوس هم وایو چې د ګستاخ د پاره یو د سزا سرور لزر کوه د تنه جدا سرور لزر کوه د تنه جدا غیر که هر څومره ګستاخان پیدا کی بیا ورله ښه ساز او سامان پیدا کی خو زما رب ګورې جبار ذات دی خو زما رب ګورې قهار ذات دی یا علم الدین او یا قادری پیدا کی چې سر د تن نه ورلو غورځوي ورله خالد غوندې غازي پیدا کی چې سر د تن نه ورلو غورځوي ورله خالد غوندې غازي پیدا کی نن دا غونه یو تپوس کومه دی عقیده باندې ته چا پوی کړي چې په هر ځای کې سپکاوي کوي ته نو توم دغه یو مولا پوی کړي چې کومه غیر جوړه کړي ورله اخون به دغه وسلامات هم په شاعرۍ کې چې مولا بد یادای په شاعرۍ کې به خلا ماته ډېر زبردست اخون صاحب د پیرزونې مینوالو لمو وخت ورکو ناستې مو را سره وکړو د دغې ناستې او د وخت راکولو مې یو جهان مننه کوم ډیره مننه الله م قدرمن کو خوشاله و باد اوسي ډیره زیاته مننه کبیر اخوند صاحب ډیر خوند یو کو تاسو سره مناسته وکړو او ان شاء الله چې جون وی دغه ناستې به دوام لري او مخ په وړاندې به دغه خپل کوشش خپل زیار به موږ ساتو تاسو غوندې کې ظلمي ور او چوته و دي ملګرو ته به خایو د پروګرام په اخر کې وړو کې شان پیغام ورکوي پروګرام راغونډو بس زما د اړخ نه خو د پیرزونی مینوالو ته الله دې کامیاب ساتي الله دې آباد ساتي مسافر د الله په خیر خپل وطن ته راولي او یو دغه پیغام ورکوم چې نن سبا په معاشره کې د عالمانو ډېره بې عزتي روانه ده نو خلکو ته زه درخواست کوم چې د علماو لمنه مه پرېږدي په علماو پسې روان شي دې دغه هم کامیابي ده نور نظریې په خپل ځای خو د علماو لمنه کلک ونیسئ په علماو پسې روان شي ځکه چې د علماو نه مخکې څوک ځي نو مړ کېږي مړی اکثر د علم نه مخکې وي او نور دنیا چې کومه ژوندی وي په علم پسې روانې بس دغه یو پیغام مې دی ډیره مننه ملګرو د کبیر اخوند پیغام سره به زه خپل یو څو ټکي شامل کړم هغې خلکو دپاره کم خلک چې د علماو په لمن باندې تور داغ جوړوي مطلب د هغوی نوم بدنامول غواړي د هغې خلکو لمن منیسئ او کم چې د الله خبره بیانوي او د رسول خبره بیانوي بالکل د هغوی پسې روان اوسېږئ د هغوی پیغام خپل پیغام وګڼئ انشاءالله دا پروګرام تاسو واورئ تاسو به خوښ شوئ انشاءالله بل پروګرام کې بیا ملګرتیا کېږي د یو نوي ملګري سره تر هغې دمه چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ